بسم الله الرحمن الرحيم قسم دې چې سړی روزه نیسي نو په خپل ایمان مضبوطیږي. یو ایمان په دې چې خدای په حکم دی او د خدای حکم پر کول، نو د خدای په ذات د خدای په حکم یقیني، دویم د خدای په علم یقیني. که زه کوټه کې روزه وخورم نو خدای قرآن خبر دی که، دریم د خدای په قدرت یقیني چې خدای قادر دی مال هر سره کول شي، څلورم د خدای په جزا او په سزا یقیني چې مال به خدای پاک د دې ډېر لوی بدل راکړي. حضور پاک دا ویلي دی چې د روژې حقیقت دی صبر کول د دریو څیزونو نه، د خوراک نه، د څښاک نه او د کوروالي نه، د ښځې نږدې کېدو نه. او د صبر اصل ثواب بې حسابه دی، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. نو ایمان پې مضبوطېږي. کوم سړی چې روژه نه نیسي دا یقین لري چې د ایمان ډنګاډوله دی. که د خدای په ذات یقین وي، د خدای په حکمونو یقین وي، د خدای په علم یقین وي، د خدای په قدرت یقین وي، د خدای په ښکلي وعدو د جنت او ثواب یقین وي، نو ده به روژه نه خوړله. نو دا روژه د ایمان علامه ده. بل اخلاقي تربیت دی پکې چې ته د حلال ښځې نه ځان ساتې د خدای په حکم، د حلال خوراک درته پروتي د خدای په حکم، او حلال شربت او اوبه درته پرتې وي اگر چې سترګې د تندې نه راوتې، خو د خدای د حکم د وجې نه نه کوې، نو چې دا صفت در کې پیدا شي نو چې کوم شي حرام دی د هغې خو هر وخت روژه ده. دا یو مشق دی، تمرین دی. د حلالو نه د بچ کوي چې سال د حرامو د بچ کېدو ماده در کې پیدا شي، منځونه پکې ډېر شي. تاسو وینئ که نه جماعتونه آباد وي، نور عبادات پکې ډېر شي. نو خدای پاک حکمت کې وایي لعلکم تتقون.